نو څنګه چل دی تاسو ملګري خو ټول لاړل بنیاري صاحب ډېر وخت کېږي که نه نو یو که د کرونا سره لرې کړي وو نو اوس چې سره یو ځای سوي وو که مو خوښه یې داسې یو مشاعرهګۍ مو کړې وای نو مشاعره خو دا ده چې سامعین نشته دی خو یو بل ته به شعرونه ووایو درې واړه نو دا به راپیل کړو نو بس وایه نو څه بختور شاه سره کله بالکل نو زه به یو څو شعرونه درته ووایم چې دا مطلب ده چې قامي تحقیر مو ډېر په هنر کېږي پښتنو قامي تحقیر مو ډېر په هنر کېږي پښتنو کېدای شي تحقیر ټکی چې دی ځینې ملګري پوه نه پوهېږي نو بېعزتي یا بېابرو کېدل یا بېعزته کېدل که نه یا هیومیلیشن انګریزي کې چې ورته وایي نو قامي تحقیر مو ډېر په هنر کېږي پښتنو زنځیر د غلامۍ به کله شلېږي پښتنو قامي تحقیر مو ډېر په هنر کېږي پښتنو او زنځیر د غلامۍ به کله شلېږي پښتنو او لا هغه د اورنګ فرنګ عربو پر کټي لا هغه د اورنګ فرنګ عربو پر کټي پښتون شاه تر اوسه مو شملو ته راسورېږي پښتنو لا هغه د اورنګ فرنګ عربو پر کټي تر اوسه مو شملو ته راسورېږي پښتنو او دا سوال د بقا څه دی څه تدبیر شته دی که نه دا سوال د بقا څه دی څه تدبیر شته دی که نه انبار دی د سوالونو لا زیاتېږي پښتنو انبار دی د سوالونو لا زیاتېږي پښتنو مننه او دا سوال د بقا څه دی څه تدبیر شته دی که نه انبار دی د سوالونو لا زیاتېږي پښتنو او ملګري مو څوک شته دی سفارت یا څه حکمت ملګري مو څوک شته دی سفارت یا څه حکمت زه دا خبر دا شعر چې ما ولیکم ما چې سوچ کوم نو ما ویل چېرې زه سوچ وکړم چې دا ما ولیکل خو ولیکل خو واقعیت که څه نه چې داسې نو په ټوله دنیا ما داسې مازغه تاو کړل خو یو هېواد هم داسې ما پیدا نه کړ چې هغه دوست وي یا راباندې خفه کېږي یا مین وي یا د هغه سره زموږ سفارتي یا د شعور په بنیاد سیاسي اړیکې وي د وخت د ضرورتونو په بنیاد را باندې خلکو یو مې پیدا نه کړ یو نو ما ویل چې و راشه دا سوال وکړو پښتنو نه که څوک راته وښایي که نه چې ملګري مو څوک شته دی سفارت یا څه حکمت په تاسو څوک مین څوک خفه کېږي پښتنو په تاسو څوک مین څوک خفه کېږي پښتنو دنیا کې به داسې لیدلي وي چې دا چین دی دا د روس د کمونیسټ هېواد دی او دا مسلمان هېواد دی دوستان دي سره ضرورتونه دي اقتصادي سیاسي ضرورتونه دي خو تاسو ملګري مو څوک شته دی سفارت یا څه حکمت په تاسو څوک مین څوک خفه کېږي پښتنو او پیری به یو امیل لا باسینه تر امو پیری به یو امیل لا باسینه تر امو ډېر ښه کاروان به له میوند پورته کېږي پښتنو ډېر ښه پیری به یو امیل لا باسونه تر امو او کاروان به له میوند پورته کېږي پښتنو او ببرو عقیدو ته به غونډۍ ماتوخه ببرو عقیدو ته همداسې به خبره راټولېږي پښتنو ببرو عقیدو ته به غونډۍ یعنی دا د اړمني شعرونو که زه د دلته حل کولو کوشش ما کړی دی چې پرابلم ویر از د پرابلم مسله ده چېرته اصل کې نو ببرو عقیدو ته به غونډۍ ماتوخه همداسې به خبره راټولېږي پښتنو او لازم ده د منطق دلیل خبرو ته اړتیا لازم ده د منطق دلیل خبرو ته اړتیا او بختور شاه صاحب نړۍ به راته هله حیرانېږي پښتنو لازم ده د منطق دلیل خبرو ته اړتیا او نړۍ به راته هله حیرانېږي پښتنو او سیالي به وي د پوهې او شعور او فلسفې سیالي به وي د پوهې او شعور او فلسفې ټوپک ته به شپېلۍ کله ماتېږي پښتنو او دا بل شعر به ووایم چې هنر 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 شی بیداره نیکبختانو هنر 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 شی بیداره نیکبختانو دا وخت درنه په چل ول کې تېرېږي پښتنو هنر 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 شی بیداره نیکبختانو دا وخت درنه په چل ول کې تېرېږي پښتنو او دا زمونږ د ملګري په کور کې مونږ راغونډ شوي نو دا اشفاق مومن صاحب په کور کې یو اشفاق مومن صاحب پاتې نور ټول تللي دي هغه زمونږ اورېدونکي هم د سامعینو د اشفاق مومن صاحب دا شعر یو دی چې د پښتنو چې کوم قبایلي ژوند دی که نه په دې کې اوس هم ځینې روایت شته دی چې بدلې او ولورې او سورې بد روایات بدلې او ولورې او سورې بد روایات له مخه مناصر غوندې څڅېږي پښتنو
بدلې او ولورې او سورې بد روایات له مخه مناصر غوندې سسیږي پښتنو. او دا مختره بختور شاه صاحب بارکوال صاحب چې رحمان به په یو شخصي له خیبره تر کابله رحمان به په یو شخصي له خیبره تر کابله څوکۍ به په دا منځ کې را نړېږي پښتنو. رحمان به په یو شخصي له خیبره تر کابله څوکۍ به په دا منځ کې را نړېږي پښتنو. نو ما خو خپل شعر وویل نو اوس د پټوله غزل کې د قام او د خاورې درد او زګیروي او مننه او کاش تاسو په خوښ شو د وخت د تقاضو سره بیخي سم د وخت سره سم او وطن کوم دغه حالات نو همدغه نو تاسو اوس زما د زړه کیسې کوئ که خپله مست شعر اخلئ نو بختور شاه صاحب اوس خپلواک دی ما سره خو دا خو مشاعره نه بس خپله مشاعرګۍ ده قاسم چې بارکوال صاحب وویل یو شعر زم را پیدا کړم خو د فیسبوک باندې اکثر بارکوال صاحب مونږ ځان سره جمع کړي نو ګورو که چېرته دا فیسبوک خو زموږ هغه بیاض دی هغې کې بس اوس خو سړی تللی نه شي دغه ته همدغه کاپي ده دغه کې بیا ګورو دا وګوره خو داسې ده چې دا دغه مونږ بیا ګورې زه غواړم چې دا مونږ د خپلو دوستانو سره هم شریکو. مونږ ورته وایو چې په امریکا کې په ورجینیا کې مونږ 3 شاعرانو په خپلو کې مشاعرګۍ کړې وه وړومبي ځل او هغه هم داسې په داسې وخت وکړه چې نور ملګري ولاړو د اورېدو څوک نه و موږ یو بل مو واورېد او یو بل سره مو پې شعرونه شریک کړل. ما د نوي کال باندې یو څیز لیکلی و ارشاد بل کالم رانږدې او دا د بل کالم پکې رانږدې دی ناسې د پښتو دا ټکې نه د پښتو شاړې کوڅې بدلې شوي دي نه د پښتنو شاړې ما مو ویل چې د پښتنو به یو نه د پښتنو شاړې کوڅې بدلې شوي دي نه د وخت مرګونې حادثې بدلې شوي دي نه د وخت مرګونې حادثې بدلې شوي دي هغه ړوند مولا نه تراوې بدلې شوي دي نه د ظلم جبر تورې شپې بدلې شوي دي او کم دی چې د ستړي ژوند لانجې بدلې شوي دي کم دی چې د ستړي ژوند لانجې بدلې شوي دي څوک وایي چې شپه په شپه کیسې بدلې شوي دي څوک وایي چې شپه په شپه څوک دا نکال لا نه ویل شي که نه نو خلکو سره ډېر څیزونه تړلي دي څوک وایي چې شپه په شپه کیسې بدلې شوي دي بس په نوي کال کې څو هندسې بدلې شوي ډېر ښه بس په نوي کال کې څو هندسې بدلې شوي دي ډېر ښه نو بارکوال صاحب ملګري خو هغه کوي اشارې کوي خو بهرحال که ستاسو اجازه وي نو زه پکې یو شعر بل ووایم ووایه شعر پکې څو شعرونه ووایه او که نه اخري شعر اخري شعر مطلب چې هغه ټول هغه زبردست شعر ووایه صحیح ده نو بیا به ښه راځه خیر یاره ما ته خو پکې داسې د هغه شعر زما بختور شاه صاحب خو نو ښه طنزیه د طنز و مزاح حس هم لري نه دا خو یو ډېر زبردست هایکو وه شعرونه هم لیکي نو کوي بختور شاه صاحب د محفل پوزه ده زه به پکې دا شعر ووایم ډېره مننه ستاسو ما په پردیس د ځوانۍ څومره پسرلي وشیندل ما په پردیس د ځوانۍ څومره پسرلي وشیندل ما پې د خپل کلي بلها مازدیګري وشیندل زما زړه چاودي ارمانونه پکې چا ولیدل زما زړه چاودي ارمانونه پکې چا ولیدل ما په سرو شګو دیدنونه د لالي وشیندل دا سرو شګو موږ پښتانه زیاتره په دې عربو په دې اماراتو کې او په دوبۍ کې ولته نو دا شګنه مسافر سرو شګو کې مزدوري کوي نو زما زړه چاودي ارمانونه پکې چا ولیدل ما په سرو شګو دیدنونه د لالي وشیندل او هغې د خپلې مجبورۍ قصه په خوله ونه کړه هغې د خپلې مجبورۍ قصه په خوله ونه کړه او په ژړا تله په ټوله لارې بنګړي وشیندل ډېر ښه هغې د خپلې مجبورۍ قصه په خوله ونه کړه په ژړا تله په ټوله لارې بنګړي وشیندل او نه مو پښتو شوله نه مو مذهب وګټلو
نه مو پښتو شوله نه مو مذهب وګټلو ورته مو څومره ډېر سرونه ګلالي وشیندل او د زرو زوره ایمانونه درته نه ټینګېږي د زرو زوره ایمانونه درته نه ټینګېږي ډېرو شملې دوړه کړې ډېرو پې پټکي وشیندل او چې په سر منګه شمله د مشرۍ ایښې وه هغه زمونږ د ترقۍ په لار ازغي وشیندل او د جهالت د تورتمونو نه مو لار خطا کړه موږ پې د خپل فکر د فن ورورکي وشیندل د جهالت د تورتمونو نه مو لار خطا کړه موږ پې د خپل فکر د فن ورورکي وشیندل او نوره به سوي بختوره انتها د مینې په اشاره یې موږ خوبونه د زړګي وشیندل ډېر خوندور ډېر ښکلی رومانس شاه صاحب هم شاته ولاړ دی که راسي نو خوند به وکړي دی به هم زموږ په شعر راواورئ سیده د اقبال شعرونه هم ځینې اورو که نه وي په اورېدو برکوال صاحب نمبر ستاسو دی له یوه ووځو او په بل مکان کې بیا واړو تازه کلام دی په تېره میاشت مې تازه بیا بل اندازه لګي چې تازه دی وار خاص زما دی له یوه ووځو او په بل مکان کې بیا واړو موږ په دې چل د زندګۍ د کور تر شا واړو او رسوا کوي مو چې دنیا ته د روحونو تیارې درځئ له خپله کوره مخه د رڼا واړو ډېر ښه او بیا به مو هم راستنوي د خړې مځکې خوشبو ګله که هر څومره په ستورو کې بالا واړو او میرنی وخت مو له خپل ځانه شړي هره شیبه ځانونه غلي کړو خبره په خندا واړو ډېر ښه بیا میرنی وخت مو له خپل ځانه شړي هره شیبه ځانونه غلي کړو خبره په خندا واړو ډېر ښه شعر دی او ګوندې چې تیر باسو د مرګ استازي هم زندګۍ غلط العام غوندې کتل خپله معنا واړو دا برابر څه خو د ژبې سره ډېر نږدې تعلق لري هغه ته لازمات هم استعمالوي چې مو په زړه کې پاته نشي نور د کرکې خلل پر ځان سجدې به څو د مینې د تادا واړو او په هر طرف راته بلا د تنهایۍ ولاړه موږ بارکواله یاره څنګه مخ له چا واړو ډېر مخ له چا واړو نو موږ دا تر څو پورې بختور دی بل شعر ګوري اخري غزل یې څو بیتونه بلا ته راووایه زه یو خبره په دامن کې وکړم دا شعر ته به خلک انتظار وکړي چې موږ خو په امریکا کې پښتانه ډېر شی دي له خیره سره او ژبه او کلتور او شاعري یاد ده داسې نه چې هېره ده او موږ دا درې تنه چې یو په ځانګړې کچه بختور شاه بارکوال او موږ درې واړو په خپل سر وخت په وخت دا څو ځله پلان کړی دی کوشش به دوی بل سره مسله کړی چې یو باقاعده مجلس غونډه پکار دی یو مشاعره پکار دی یو سیشن پکار دی یو ادبي نشست پکار دی دا به کوو دا به ډېر زر په پاکستان کې په افغانستان کې په نړۍ کې نور پښتانه چې کوم ادبي غونډې کوي هغه به وګوري چې له خیره سره موږ به یو آغاز کوو او میاشتنۍ غونډې به هم کېږي او بیا مشاعرې هم کېږي او سیشنونه هم کېږي خو اتفاق ته ګوره چې اشفاق اخوند صاحب په کور کې موږ درې اخري پاتې سره او داسې ښکاري دا اتفاق ډېر خوندور و نو رشاد دا مې څو ورځې مخکې یو غزل لیکلی ده او په دې وایم چې د بختور شاه صاحب په غزل کې ډېر خوندوره ده پسرلي و د دې ذکر هم راغی نو دا زما د دې غزل عربي پسرلی و پاڼې مو توی کړې انتظار کوو د بل پسرلي پاڼې مو توی کړې انتظار کوو د بل پسرلي
یو رژېدلې موږ په غېږه کې د خپل پسرلي ډېر پاڼې مو توی کړې انتظار کوو د بل پسرلي یو رژېدلې موږ په غېږه کې د خپل پسرلي او ورته مو ډېرې زارۍ وکړې چې بدله کړې لار ډېرې زارۍ وکړې چې بدله کړې لار لوټ قافله یې د خوشبو سوه نه منل پسرلي ورته مو ډېرې زارۍ وکړې چې بدله کړې لار لوټ قافله یې د خوشبو شوه نه منل پسرلي او تورو بادونو ترېنه وړلې جنازې د ګلو ډېر ښه تورو بادونو ترېنه وړلې جنازې د ګلو نن یې په شونډو د شبنم نه ښکلول پسرلي واه ډېر ښه او غوټۍ یې غواړي له لاهوره خیراتونه د ژوند غوټۍ یې غواړي خیراتونه له لاهوره د ژوند څومره مجبور د کړلو وخته د کابل پسرلي واه صحت دې کړی دی شعر کې مننه غوټۍ یې غواړي له لاهوره خیراتونه د ژوند څومره مجبور د کړلو وخته د کابل پسرلي او یو توره شپه وه نسیم پروت و د سکوت په تبه یوه توره شپه وه نسیم پروت و د سکوت په تبه ورته کتل مې له وږمې سره ژړل پسرلي مننه بیا یې د ژوند ونې ونه کړله میوه د رڼا بیا یې د ژوند ونې ونه کړله میوه د رڼا چا چې په لښتو د تیارو باندې شړل پسرلي ډېر بیا یې د ژوند ونې ونه کړله میوه د رڼا چا چې په لښتو د تیارو باندې شړل پسرلي او مقطع یې ده زه پکې صرف دا ووایم چې هغه ځوانان چې وژلی کېږي لکه تېره ورځ په سخاکوټ کې دغه یو هلک محمدزاده اګروال که نه نو دا هغه خلک دي چې د تیارو د شړلو پسې لښتې راغېستې خو د دوی خپل ژوند ته او وروستی بیت یې چې موټکور پرې بارکواله نشي زړه د وطن چې موټکور پرې بارکواله نشي زړه د وطن څه یې کوو که راسې لاړ سي داسې سل پسرلي ډېر ښه بارکوال صاحب ډېر زه یو اخري شعر وایم بیا به تاسو ته بند کړئ یو اخري دا چې کله موږ د پښتو د ادب او خبره ذهن ته راشي او شعرونو خبر راشي نو ټول ملګري ذهن ته خوشحالېږي موږ هم دلته کې هغه شان خوشحالېږو دا زموږ چې 10 کال وشو 15 کال وشو د پښتو چې کله ذکر وشي یو شعر به زه ویم خپل اخره یو شعر غزل نه یو شعر هغه دا دی چې پښتو کنه یا سپرلی یا وطن یا مینا ذهن ته جانا ستا د خیال پر راتلو ذهن ته جانا ستا د خیال پر ذهن ته جانا ستا د خیال پر راتلو سپرلی شي څانګه شي ګلاب شي سړی ډېر مننه ډېر زبردست د درناوي د هر څه لپاره ستاسو د درنو شعرونو او د دې ډېر ښکلی عکاسي چې د خپل خاورې د خپل خلکو د پښتنو د خپل د سیمې د حالاتو وکړه د دې ډېره مننه او ډېر په خوند موږ واورېدل اورېدونکي هم په خوند باندې چې کوم دی نو هغې اوري مننه ستاسو مننه